چې کله یې قندوز کې ونیولم نو خامخا دا هغه خو ځکه دوی موږ ته د دښمن په سترګه کتل او شکنجې ډېرې وې وښلې راکړي دي هلته زیات حتی د برق شکنجه والا نو زیاتره وخت خپله د امنیتي ملي دا کوم مدیر چې و هغه به راته ویلې چې نوکان در باندې باسمه او شکنجې هلته زښتې زیاتې راکړي د برق شکنجې له هغه جنه چې بیا کله انتقال کابل ته نو کابل کې په 01 ریاست کې هم شکنجه زیاته وه ځکه ډېر ملګري مجاهدین بندیانو او دا ټول داسې سختي تېره کړې ټول داسې شکنجې لیدلې دي هلته هم د برق شکنجه وه او ځان ته اتاق کې به یې واچولو تیاره اتاقونه ول واړه اتاقونه غټ هم ول نو هلته به دوی راغله بیا به شکنجه راکوله او تحقیق وخت کې به هم ډېر بد الفاظ استعمالول د هغې نه څونه وروسته موږ د تقریبا 9 ورځې وروسته د 01 ریاست نه سپرچل ته انتقال کړو نو هلته هم 2 میاشتې شاوخوا په جزایي اتاقو کې وو چې هغه اتاقونه د اوسېدو ځای هم نه و نو داسې و چې اتاق د 15-16 نفرو لپاره جوړ شوی و دوی به 10-12 نفر اچول زیاتره وخت داسې و چې دکې به موږ 15-16 ملګري ویده سو نور به ناست و او چې کله به هغه راویښ سو بیا به موږ ویده کېدلو او دا و چې بل د اوداسه وخت کې لکه سحر مانځه لپاره به یې اوداسه ته داسې وخت کې باسلو چې د شپې به یا 12 بجې وي نوبت به راغی یا به 12 نیمې 1 بجه داسې نوبت په حساب و بیا د هغې نه وروسته نور دهلیزونه وو تقریبا 8 میاشتې مې ریاست چل کې تېرې کړې د ریاست چل نه وروسته دلته محکمې ته یې بولو چې ما محکمه کله وسوه په ریاست چل کې وروسته له هغې نه پلچرخي زندان ته انتقال کړو نو په دې 8 میاشتو کې خو ډېره دردونکې واقعه دا وه چې یو څه ملګري ما سره په اتاق کې وو او یو څو نفر نور داسې هغسې وو د هغه بندیانو دا جنایي جرمو والا بندیانو دو ملا صاحب ته کنځا وکړې لوی ملا صاحب ته ملا محمد عمر صاحب ته ده ته دوی کنځا وکړې په دې وخت کې نو زموږ له خولې نه بد الفاظ استعمال سول نو دوی سره مو جنجال وکړه چې کله مو جنجال وکړ جنجال په وخت کې د دې چې هغه کوم کارمندان چې وراغلل هغه زموږ څه ملګري چې وو موږ یو طرف ته سو دوی بل طرف ته سو نو له اتاق نه وباسلو بیا یې بوتللو داسې سرچپه ولچه کړلو ټول ملګري نو ډېر دردونکې واقعه خو یې دا وه وخت موږ هلته هم دونه هغه نه کوو ځکه کارمندانو موږ نه پوښتنه وکړه چې تاسې جنګ په څه خاطر وکړه نو موږ ورته ویل چې موږ خو اوس راغلي یو د دې طالب په نوم باندې دلته بندیان یو هغه کوي یا نه یو نو موږ په مخ کې د دوی داسې بد الفاظ او زموږ مشر ته کنځا کول دا دې نه کوي موږ چې بندیان سوي له خپله سره م ورته تېر یو نو دا یې ډېره دردونکې واقعه وه او وخت اوسې تېر شو